سلام. په 1902 کال کې د یوراګوي د رګبي ټیم 45 کسان د خپل دوستانو او کورنۍ سره د یوراګوي څخه چلی ته روان شول. دوی د رګبي ټیم لوبغاړي وو او هیله یې درلوده چې په دې سفر کې خپل هدف ته ورسیږي. خو دوی نه پوهېدل چې دغه سفر به د ژوندي پاتې کېدو یو سخت او درانه مبارزه شي. دغه ټیم یو کوچنی او زړې الوتکې ته ننوت. دغه الوتکه د اوږدې لارې لپاره کوچنۍ وه، خو ټول په دې فکر کې وو چې دوی به خپل هدف ته ورسیږي. په همدې وخت کې هوا ښه نه وه. کله چې الوتکه لوړه شوه یو خطرناک طوفان راغی او شرایط ډیر خطرناک شول. د الوتکې پایلټ هڅه کوله چې د طوفان څخه تیښته وکړي، خو د طوفان تیزوالی زیات شو. الوتکې د سمې لارې څخه سرغړونه وکړه او ډیر ژر یې کنټرول د لاسه ورکړ او په پایله کې الوتکه د انډیز غرونو ته ورسېده او ټکر یې وکړ. د ټکر سره الوتکه په یخو غرونو کې لاندې راغله چې دا ځای د ډیرو سختو شرایطو او یخنۍ لپاره مشهور دی. ژوندي پاتې شوي کسان په سختې ټکنۍ او بې باوري حالت کې ول، ځکه چې دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي. دوی په یو داسې ځای کې بند شول چې نه خو یې مرسته لرله او نه خو یې د خوراک او څښاک. د الوتکې د ټکر وروسته ژوندي پاتې شوي کسان په داسې حالت کې وو چې له هر ډول مرستې څخه بې برخې وو. هوا سړه او یخه وه او غرونو د دوی د ژوند لپاره یو لوی خطر جوړ کړی و. ډېر خلک ټپیان شوي وو او ځینې د سختو زخمونو له امله ساه ورکړه. خو د دوی د ژوند یوه شتمني دا وه چې دوی یو بل سره یو ځای وو. د دې ډلې یوې برخې کوشش کولو چې د ټکر ځای ته زر ورسیږي او ټپیانو سره مرسته وکړي، او یو بله برخه د اوبو او خوراک لپاره لټونه پیل کړه. خو خوشبختانه د الوتکې په بدن کې یو څه پاتې شوي خواړه او اوبه وموندل شوې چې لږ تر لږه یو څه وخت لپاره د دوی اړتیاوې پوره کولی شي. د یخنۍ او سختو شرایطو سره سره دوی هیڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړ. د ورځې اوږدو ساعتونو کې دوی د یو بل سره خبرې کولې تر څو د زړه تودوخه او د امید څراغ روښانه وساتي. دوی پوهېدل چې یوازې یو ځای پاتې کېدل او د یو بل سره مرسته کولی شي دوی ته د ژوند د مبارزې لپاره قوت ورکړي. د دویمې ورځې وروسته ځینو کسانو شروع وکړه چې د ټکر ځای څخه د تیښتې کوشش وکړي، خو دا د بې ځایه هڅو په څېر و ځکه غرونه ډېر لوړ او خطرناک وو. ټول پوهېدل چې بې ځایه هڅه کولی شي د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. په دې توګه د ټیم غړي دې ته اړ شول چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اوږده تګلاره جوړه کړي. دوی پوهېدل چې یوازې په دې سختو شرایطو کې یوه ګډه مبارزه کولی شي هغوی له دې ځایه وساتي. د ژوندي پاتې شوي کسانو لپاره د ټولو کوششونو سره سره یوه لویه ستونزه وه خوراک او اوبه. د الوتکې پاتې خواړه ډېر کم وو او هغه لږ څه چې دوی موندلي وو هغه هم ژر ختم شول. د دوی یوازینۍ لاره دا وه څه چې شته په ډېر اقتصادي توګه یې وکاروي. په لومړیو ورځو کې د ټیم غړو په ګډه هڅه کوله چې د یخو غرونو څخه څه پیدا کړي. دوی پوهېدل چې که دوی لږ څه هم پیدا کړي نو دا باید هغه په ډېر احتیاط سره وکاروي. خو د ډېر وخت تېرېدو سره حالات لا خراب شول. د الوتکې ټوټې او خرابې برخې دوی ته د پناه ځای نه ورکولو. دلته چې کوم غرونه او ټول د واورو ډک وو، هر چیرته چې به نظر تلو واورین غرونه به ښکارېدل. دومره یخني وه چې څوک د الوتکې څخه بهر نشو وتلی. دوی سره د خوراک لپاره هم څه نه ول، چې څه یې لرل هغه هم ختم شول. د ډېرې لږې د لاسه یو څو کسانو د الوتکې د چوکۍ د سپنج په خوړلو شروع وکړه چې د دې سره هغوی ناروغان شول. دوی بیا فیصله وکړه چې د چوکۍ سپنج به څوک نه خوري. دوی به چې کله تږي شول د اوبو د نشتوالي له وجې دوی به الوتکې نه بهر راووتل. په یو بوتل کې به یې واوره واچوله، هغه بوتل به یې خوځوه تر څو واوره ویلې شي او اوبه شي. نو د ډېرې لږې او خوراک نشتوالي له وجې د دوی یو ډېر سخت انتخاب مخې ته راغی. د ژوندي پاتې کېدو لپاره دوی باید د مړو شوو انسانانو له بدن څخه لږ څه د خوړو لپاره استعمال کړي. دا یوه ډېره دردناکه او غمیزه پرېکړه وه، خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بل څه نه و پاتې. د دې سختو شرایطو سره سره دوی هڅه کوله چې په خپلو کې د زړه ښه خبرې وکړي. د ورځې په تېرېدو سره د دوی ژوند لپاره مبارزه لا پراخه شوه. هره ورځ یوه نوې ازموینه وه. د ټیم غړي پوهېدل چې یوازینۍ لاره د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا ده چې د یو بل ملاتړ وکړي، حتی که هر څه د امید له مخې له لاسه ورکړي. د خوراک او اوبو کمۍ هره ورځ د ژوندي پاتې کېدونکو ژوند ته لا زیاته ستونزه ورزده کوله. د طوفانونو، یخنۍ او سختو شرایطو سره سره هغوی هره ورځ نوی کوشش کو چې ځان ته یوه لاره پیدا کړي. دا شرایط د دوی لپاره یو دوامداره امتحان و.
د یو څو ورځو لپاره ځینې ژوندي پاتې شوي کسان داسې احساس کاوه چې شاید یو ډول معجزه شي یا به څوک وژغوري او کله چې دوی ته هیڅ کومک ونه رسېدو نو د دوی ذهنونه په حقیقت بدل شول. هغوی پوهېدل چې باید خپل ځان وساتي او د خپل ژوند لپاره خپل لاره پیدا کړي. یوه ورځ یو څو کسان چې په یخو غرونو کې د لټون لپاره روان شوي وو یو غیر معموله نښه وموندله. دا نښه د انسانانو د شتون یو څه ښودنه کوله. یو کوچنی پناه ځای چې د ځمکې لاندې یو څه تودوخه وه دا ځای دوی ته د ځینو شیانو لپاره فرصت ورکړی و. دوی هلته پناه وکړه خو ډیر ژر وپوهېدل چې یوازینۍ لاره د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوه ګډه مبارزه ده. په دې ځای کې د ډلې غړو په ګډه کوښښ وکړ چې د خپلو زخمیانو او ناروغانو لپاره د ځینې شیانو د مرستې لپاره کومه لاره پیدا کړي. دوی ټول پوهېدل چې یو بل سره کار کول، یو بل ته پناه ورکول او د یو بل لپاره کار کول هغه څه دي چې کولی شي دوی ژوند ته راوړي. د دغې ورځې مبارزې سره سره دوی هیڅکله د امید لاس نه و پرېښودی. هره ورځ د یوې نوې جګړې په څیر وه او دوی پوهېدل چې یوازې یو بل سره د قوت په مرسته کولی شي له دې وحشتناکه وضعیت څخه ځان وباسي. د ژوندي پاتې کېدونکو کسانو لپاره د یوې بلې ورځې په ژوند کې دوامداره مبارزه د یخنۍ او سختو شرایطو سره د زغم، زړورتیا او همکارۍ ازموینه وه. هغوی پوهېدل چې یوازې په ګډه کار کول او د یو بل ملاتړ کولی شي دوی له دې خطرناک وضعیت څخه بچ کړي. د ډلې هر کس یو بل ته د مرستې، ځواک او هیلو اړتیا درلوده. د اوږدو ورځو وروسته یو وخت راغی کله چې دوی نه یوازې خوراک او اوبو کمی سره مخ شو بلکې د یخنۍ او طوفانونو سره سره هم مبارزې کولې. کله به چې د یو ډلې غړی ټپي شو یا د ناروغۍ له امله ضعیف شو نورو کسانو به هغه ته خپله پاملرنه کوله. د دې ډول همکارۍ او یووالي له امله هغوی د خپل ژوند لپاره یو نوې روحیه ترلاسه کړه. یو بله لویه ازموینه چې هغوی ورسره مخ شول خطرناکه غرونو څخه د وتلو هڅه وه. د الوتکې د ټکر ځای څخه د بهرنیو سیمو لټونه د ډیرو سختو شرایطو لپاره ستونزمنه وه خو هغوی هیڅکله خپله مبارزه نه پرېښوده. د دې ډلې کسان پوهېدل چې یوازې د ګډو هڅو او زړورتیا له لارې به دوی خپل ژوند وژغوري. په ځینو وختونو کې دوی یو بل ته هڅونې او مثبتې خبرې کولې تر څو د امید څراغ ژوندی پاتې شي. دوی پوهېدل چې که څه هم شرایط تر ټولو سخت وو خو یوازې هیله او یووالی کولی شي دوی ته ژوند ورکړي. د ژوندي پاتې کېدونکو ټیم لپاره هره ورځ یوه نوې مبارزه وه. د غرونو تر ټولو سختو شرایطو لاندې د خوراک او اوبو ستونزه لا هم جدي پاتې وه. دوی پوهېدل چې باید د دې محدودو منابعو څخه په ډېر دقیق ډول استفاده وکړي. کله چې ټولې هیلې کمې شوې د ډلې یو غړي یو نوې لار په پام کې ونیوله. دوی وویل زموږ سره مرستې ته خو به څوک نه راځي، هر څه چې کوو موږ به یې پخپله کوو. نو دوی فیصله وکړه چې 2 کسان به وټاکي تر څو لاره پیدا کولو کې کوشش وکړي. نو دوی د 2 کسانو باندې تمرین وکړ. دوی پوهېدل چې یخني ډېره زیاته ده نو دوی د الوتکې د چوکۍ نه سفنج راوباسه د دې کسانو د کالو لاندې کېښود. د مړو نه جامپرونه راواغستل او د 2 نه زیات جامپرونه هر یو کس واغوستل. د خپو لپاره یې هم بوټانو لاندې سفنج مالوچ کېښود. د یخنۍ نه د بچ کېدلو لپاره د خوراک لپاره د ځان سره د مړو غوښې واخیستې. دوی چې هر خواته کتل واورې ولې. یو اړخ ته هواره ځمکه وه تر ډېره لرې پورې چې هر خواته یې واوره وه. یو بل اړخ ته اوچت غرونه ول چې واوره پرې پرته وه. دوی فیصله وکړه چې دې غرونو طرف ته به ورشي ځکه کیدی شي د غر نه لاندې بل اړخ ته واوره نه وي، ونې بوټي اوبه یو څه خو به وي، کم از کم د مړو غوښې خو به نه خوري. نو کله چې د غر څوکې ته ورورسېدل ډېر وارخطا ول، وېرېدل که د غر هاخوا ته هم واوره وي نو د دوی ژوندي پاتې کېدل نور مشکل دي. په 8 ورځو کې د دې غر څوکې ته ورسېدل. کله چې دوی ولیدل نو دوی ته د دې غرونو په منځ کې یو داسې غر ښکاره شو چې واوره پرې نه وه او یو سیند هم ولید چې اوبه پکې وې. دوی ډېر زیات خوشحاله شول، یو بل ته غاړې وتل. دوی ته د سیند نه هغه اړه د میږي یو پاکټ او څه سوځېدلي لرګي ښکاره شول. نو دوی خوشحاله شول چې دلته د انسانانو تګ راتګ شته. نو دوی اوس انتظار کوي چې څوک راشي او دوی سره کومک وکړي. څه وخت وروسته یو کس په آس ناست و. دوی ورپسې چغې وهلې، هغه راکوز شو. دوی ورته خبرې کولې خو هغه د دوی په خبرو نه پوهېده ځکه چې منځ کې سیند و. د اوبو د شور د وجې هغه سړي هم خبرې کولې خو دوی صرف دومره واورېدل چې ټمارو یعنې سبا ته. دوی اوس په تمه دي چې کله سبا شي.
کله چې سبا شو هغه سړی راغی ځان سره پاڼه او قلم راوړی و هغه دوی ته راواچول دوی په کاغذ ورته ولیکل چې موږ د یوراګوي اوسیدونکي یو زموږ الوتکه جنګېدلې وه موږ سره مرسته وکړه هغه خلک پوه شول ځکه هغوی خبرونو کې اورېدلي و چې د یوراګوي الوتکه ورکه شوې هغه کس په آس پور شو او نږدې دولتي چارواکو ته خبر ورکړ هغوی دا 2 کسان وژغورل او روغتون ته یې وړل دوی ورته ټوله قصه وکړه حکومت زر تر زره 2 الوتکې تیارې کړې او دا 2 کسانو ته وویل ته موږ ته د اندازې نه ووایه چې ستاسو هغه نور ملګري په کوم ځای کې دي هغوی ورته وویل چې موږ در سره ځو موږ یې درته ښایو 2 الوتکې ورسېدې د انډیز غرونو ته او هغه پاتې کسان یې وژغورل دې کسانو په دې غرونو کې 2 ورځې تېرې کړې وې وروسته د 2 ورځو په 45 کسانو کې صرف 14 کسان ژوندي پاتې شول